سلامونه درنو لیدونکو د چینل قدرمنو مینوالو هیله د ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا دی نن یو ځل بیا له ګڼو ملګرو سره حفیظ، خالد او حمید جان او مجیب او حکمران او ذاکر الله میاخیل، عارف زیار، شاهین صاحب، عزیز ودان، جمیل پښتون، ګڼو ملګرو سره دا ځل له کابله تر خوست او له خوسته بیا تر ځاځي میدانه پورې راغللو. دغه سیمه مخکې چې عکسونه وکتل د ځاځي میدان نه پوهېږم دغه سیمه په څه نوم یادېږي، د کوم باغ ده نو نه پوهېږم چې دا کوم باغ په نوم باندې یادېږي، خو دا د دې سیمې تقریبا یوه تر نسبتا نورو سیمو څخه د مینوالو یا په ټوله کې د لږ څه ناڅه جم جوش ځای دی، ځکه دلته ډېر خلک راځي او که تاسو لاندې وګورئ مخامخ کې ځوانان ټال کې زانګي، تر دې وراخوا هلته ملګري بانډیوالان ناست دي، اتڼونه کوي، چا یو ډول میلې او چا بل ډول میلې شروع کړي دي. نور به مخ ته ځو، اخوا هم ډېر ښه ځای شته ده او د غزې ننداره به هم کوو، د خوست نورې ښکلې سیمې به هم ګورو او د دې تر څنګ به له ملګرو سره هم خبرې کوو. مجیب جان، حفیظ که چیرې دغه مایک مجیب ته ورکوي بیا تاسو هم خبرې وکړئ، ستړي مه شئ او سفر خو په ګډه و، نو ستاسو په نظر باندې څنګه و سفر، خوند مو واخیسته او که نه؟ مننه بشیر جان، سلامونه او نیکې هیلې ټولو لیدونکو ته. والا ډېر یو خوندور سفر، حتی د کابل نه لوګر نه ګردیز، پکتیا تر خوست سر دوکانداو نه حتی بیا ځاځي میدان ډېر یو خوندور سفر و، بیا چې د طبې ملګري بلکل او خوند مو ترې واخیست او دا د اوس راغلي ځاځي میدان کې فلحال او خپل خوند اخلو او نور به مو زه ګرځو بلکل او دوی نه به ګورو. مننه د تاسو. دغه سیمه لکه څنګه چې ښکاري مجیب جان، یعنې تر ډېره پورې طبیعي جوړه شوې ده، دلته چا لاسوهنه نه ده کړې چې ووایو چې یاره دلته دیوال درولی ده یا مثلا ونې ایښي دي یا مثلا سړک یې جوړ کړی ده. که دا سړک هم تاسې وګورئ ډېر طبیعي حالات باندې هماغه څه ډول چې جوړ ده په هماغو کې هغه موټرو حرکت کړی، تر دې وراخوا نور اضافي شی نشته. څه پلان به لرو له خیره چیرې به ځو؟ والا ګورو به نو ملګرو ته به څه ده چیرې رهبران څه وایي که نه؟ رهبران څه وایي او وایي چې ځو هغه ته تڼۍ ولسوالۍ عاد محمد ته. بلکل عاد محمد هم ډېره ښه سیمه ده، خلکو له خولې هم صفتونه اورېدلي وو، نو زه به هغه ځای به هم ګورو. دا مو له خلکو له فیسبوک سوشل میډیا نه مونږ دا ځای کتلی ویډیو کې نن خپله راغلو، خو خوند یې وکړ، خوند مو ترې واخیست او مننه له ملګرو نه. بلکل مننه له تاسو څخه، ډېره مننه. بس بیا هم سره مجلس کوو. حفیظ جان راځه ته هم لږ خبرې وکړه، ته لږ خواشینی یې، زه احساس کوم چې تا له دې سفر څخه ډېر خوند وانخیسته، نو نه پوهېږم چې سندرې در باندې موټر کې غمګینې اورولې دي که څنګه چل ده؟ له عاشقانو مجردان خو بیا دلته هم لږ غار کې خدای ویلي نو والا نه ښه سفر و، اوس خوند مو واخیسته، ښایسته منظرې دي، ښې ونې، بس خلک دي، دا خو ښایسته منطقه ده او باید هر څوک راشي دلته وګرځي او دا خو د افغانستان یو تاریخي ځایونه دي او بل طبیعتي ځایونه دي، شنه دي، ساحه یې پراخه ده، خلک راځي سیاحت ته، بس ښه وواله خوند یې وکړه. ډېر طبیعي ځای دی که نه؟ په دې خاطر باندې یو خو دا لاره ډېره ښه لاره وه، یعنې ښه سفر وشو، سړک یې تر دې ځایه پورې پوخ و او ډېر خوند یې وکړه. نور خیر وبه ګورو، مخته به هم لاړ شو، ښه ځای به وي، غمونه ډېر مه کوه، ځه عاشقي ځي او راځي. نه بس ښه سفر و، الله دې نور هم مخته ښه بوځي. ډېر ښه. دلته یو ماشوم ولاړ دی، که دغه راځي ته راسه دلته راسه. حمید جان به راولو، حمید امین او ورپسې به بیا شاهین صاحب د خوست د وطن نه راولو چې دی څه کیسې لري. حمید جان ستړی مه شئ، دا ملګرو ډېر باد له وختو را پیدا کړی دی، دی بس یوازې ولایتي سفر وکړي موږ سره، نور دلته لنډو سیمو کې چکر نه را سره وي. حمید جان ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ستړی مه شئ، سلامونه او نیکې هیلې ملګرو ته او د ویډیو لیدونکو ته. نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پس د 2 کالو نه خوست ته راغلم، بیا خوست ولایت کې ځاځي میدان ولسوالۍ ته چې رښتیا ډېر ښایست لري. ته خو ګوره داسې په اسانۍ ځې نه ښه، خو دا چې نن ما مجبوره کړلې،
څنګه دې زړه وشو. بل دا ځل به زما په نظر تا له دې منظرو ډېر خوند اخیستی وي، ځکه هغه میاخیل صاحب کله کله کیسه کوي چې ډریور هسې خدای ویلی چې چیرې ځي نه دې ځي وایي. نو دا ځل ته موټر نه بېغمه وې، زه هم ښه خوند به یې اخیستی وي. والا دا څه خو زه موټر ته نه وم ناست، دا کوه چې میاخیل صاحب زه بېغمه مې خپل سایلونه کړل. نو والا چې ډېر خوندور سفر مو وکړم. خلک څنګه ول د شاته خلک سره چې خصوصا د خوست ولایت خلک ډېر مینهپال او مینهناک میلمه دوسته خلک دي، رښتیا چې ډېر عزتونه یې هم د موږ کړي دي. او اوس چې دې باغ ته راغلل ښه ټاله مو ووهله اول وار زه کې وډار شولم، نو بیا نو ښه خوند یې هم وکړه، یو څه عکسونه هم کې واخیستل. نو روان بو نو په مخ پلان اوس چې هغه وایي میاخیل صاحب وایي دغه په خواښه به زه نو ده ځکه دوی نو والا میاخیل صاحب مشه دی دغه خبرې به منو. او میاخیل صاحب دومره سخت ده، موټر پې ګران ده که نه چې بې حده ډېر سخته ساتنه کوي، بس چې یو موقع ور برابره شي دی موټر ټایر را خلاص کړی. والا خو داسې دی چې همدغه موټر دی چې موږ د دې ځای پورې رسولی وي، باید لږ احتیاط هم ورته وکړه او ویې ساتي. رښتیا وایي. ډېره مننه حمید جان. نو که څه ویل لرې په پای کې مهرباني؟ مننه کوم دریځ صاحب، ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو ټول یو ځای سفرو ته ځو او میلې کوو. الله تعالی د ټول ژوندي او خوشحاله لري. او یوه دعا به کوو چې خدای دې د موږ په ملک باندې سوله او امن راولي. د افغانستان هره سیمه ډېر ښایست لري، جدا جدا ښایست لري او جدا رواجونه لري. نو دا دعا به کوو چې الله تعالی دې په امن راولي، سوله راولي، تر څو هر څوک آزادانه سفرونه وکړي ولایتو ته. بالکل. نو مننه، ډېره مننه امین صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. شاهین صاحب ته راځه د مالټیم در سره راوړه چې په دې ډاک کې د مالټې او بله دا یو بل په خیر راغللی. ډېره مننه صاحب چې دم شفقت وکړو په دې وچو غرو کې. نه دغونه خلطې ته ستې اړتیا نشته ده صاحب، دا دې مخ ورباس دی. السلام علیکم. سلامونه یارانو. شاهین صاحب په خیر. دا ځینې ملګري درنه مرور دي وایي چې هسې دښتې ترې راوستي او دا ځینې درنه خوشحاله دي. اوس ستا پلان څه شی و؟ څه کوم؟ زه خو ما خو تاسو ته کوم فلم را باندې ډکوې؟ بس چې کوم ځای ته تاسو خوښوي هماغه ځای ته به ځو انشاءالله. چکرې به ویو. لا خو ډېر وخت پاتې دی، ډېر ځایونه پاتې دي، خوست خو ډېر ښایسته ښایسته ځایونه نور هم لري. انشاءالله چکر ویو ګرځوم مو. شاید خپل هم راغلی وای که نه که خپله هم لومړی ځل و؟ والا داسې بعضې ځایو ته خپله لومړی ځل مې و، لکه دغه ځای ته زما لومړی ځل و خپله. خو نور دغه میدان ځایو ته راغلي یو، لکه ښار ته یو شیپ سره راغلي یو، کار مو داسې چکر ته نه یو راغلي لکه مېلمانو سره چې اوس راغلو. ډېر ښه. ته لږ دا کامرې ته مخامخ وګوره. ودلې ده دا بریتونه دې څنګه داسې کم دي؟ دا خو باید ډېر ډبل وای او ډېر ځوانانو غوندې وای بیخي داسې. نو طبیعي بس خدای همدغه شان دې جوړ کړي. یو بل هم شته هلته موږ سره بریتو که نه؟ بریتو والا شته، هغې بریتونه ښه دي لکه زما خو نري دي بیخي بریتونه مې. نو خدای د خیر کړي. بالکل. بس نور هم مخ ته ځای شته ده د چکر که نشته ده؟ مخکې ځو چکر وایي ګورو، منطقې ګورو، ښایسته ښایسته ځایونه دي نور هم انشاءالله ګورو. لیدونکو به هم په جریان کې بیا به ځایونه به اول سره اخلو، ښایسته ښایسته ځایونه تصویرونه به هم بیا واخلو. بالکل. ملګرو سره به بیا شریکوو انشاءالله. حتما انشاءالله. ډېره مننه شاهین جان، خوشحاله اوسئ، خدای دې مل شه. دوستانو لږ منظره واخلئ. زموږ د تخنیک برخې جمیل پښتون د لږ منظره واخلو، نور بیا مخه ښه کوو. زه مخ ته ځایونه شته ده، بیا به سره کیسې کوو. خدای په امان.
په کاټ کې کېنوه